الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت چې انسانان پیدا کړل، د انسانانو د صفا د پاتې کېدو او د هغه خاصیت بیان کو. ځکه الله رب العزت فرمایي کله هم یو انسان توبه کوي او یو انسان ځان پاک صفا ساتي، الله رب العزت توبه کوونکی او پاک صفا ساتونکی سړی ډېر زیات خوښوي. يحب التوابین. بېشکه الله رب العزت خوښوي هغه خلک چې کوم سړی توبه کوي او کوم سړی ځان پاک صفا ساتي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو د ډوکوالي یو روایت اورئ چې صفایي نصف ایمان. دغه رنګې دیم حدیث کې راغلی چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی، بخاری کې راغلی دي، مسلم کې راغلی دي، چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد فرمایلی دي چې زموږ د امت کم خلق د قیامت پر ورځ باندې زه پیژنم د دوی به د چاردام د ځایونو نه پیژنم. روایاتو کې راځي وي چې تر کومې پورې دوی لاسونه وینځلي وي، تر هغې پورې به دوی ته جنت کې زیورات کالي اچولی کېږي. وي یو صحابي و هغه به تر دې اوچت اوچت د اوږو پورې لاسونه وینځل. نبي علیه صلات وسلام ته تپوس یو کو داسې ولې کوي؟ ته وی د الله رسوله زه غواړم چې زما کالي ډېر اوږدي. نبي علیه الصلاۃ والسلام پای باندې ډېر مسکی شو. یو بل روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل ارشاد فرمایلی دي، د مسلم شریف روایت دی، وی د مؤمن مسلمان با په جنت کې تر هغه ځای پورې کالي زیورات اچول کېږي چې تر کومې پورې د چاردام اوپر رسولی. صحابي ته یو صحابي ته تپوس کوي د الله رسوله که هغه خپې وینځلي نو بیا ورته د خپو ته به ولم زیورات اچوي تر دې پورې چې که چپلې د سرو چپلې و یو قسم د ورته. صحابي ډېر حیران شو، ورته د الله رسوله مونږ ته دلته کې لوږې تندې تېرو، د خوراک سکاک دپاره څه شته نه، خېټو پسې مکاڼې تللې دي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته څه فرمایي؟ قل متاع الدنیا قلیل. وایا دای ته چې د دنیا وخت لږ سات دی، دنیا وخت وار لږ دی،
وللآخرة خير وابقى، او د آخرت کوم وخت دی هغه همیشه د پاره خیر لمن اتقى، متقیانو د پاره بهترین ځای دی. کوم ځای؟ د آخرت ځای. دوستانو عزیزانو عرض می دا کولو چې دنیا کې انسان ځان پاتې کوي چې د سوره صفا وخت تیری نو دی به دوره مطمئن وي، دوره به د فرشتو په ماحول کې. تاسو جمعات ته راځئ، دلته به جمعات کې کوم خلک چې ناست وي ټول په اودس کې ناست وي، چا پکې غسل کړی وي، که چا پکې غسل نه وي کړی خامخا اودس چا نام کړی پاک صفا ناست. حدیث شریف کې راځي وی فرشتي هغه ماحول ته ځي چې کوم ماحول کې ټول خلک پاک صفا او سوتره ناست وي، د پاکۍ په حالت کې ناست وي چې پلیت نه وي ناست. یو صحابي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي د الله رسوله یو انسان معذور وي د پاکۍ حالت ته نشي رسید، د الله رسول صلی الله علیه وسلم ماته فرمایي چې پاکی دی حاصل کی کا په اوبو سره یې هغه په خاورې سره اوبو سره حاصلېږي، هغه ته وایي چې اودس دی، چاردام دی، غسل دی، خاورې سره به څنګه حاصلېږي؟ سړی دی بیمار دی دې حده پورې تللی چې هغه دپاره اوبه چې بلکل ټیک نه دي. شریعت ورته اجازت ورکړي، خبرې ورکړي که تا اوبو باندې اودس چادام وکړو زخمونه به دې نه وکړي، پیپ به وکړي، په شکال دی، هړ دی، یا دغه رنګ د جیب د پومه سختې رزې دي او تا پکې اودس چادام وکړو، په یخې اوبه شته، ګرمې اوبه نشته، او څوک ګرمولو والا شته هم نه، داسې سهولت شته هم نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي تتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم الى المرافق. تیمم کا طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر حال کې خودلې ده. دین آسان دی، د خلکو ځان ته په زور اګران کړي. د اکثر د خلکو دویم چې تاسو جمعې پر غسل خانه ته لاړ شئ لامبئ ګنټې تیرئ څه کوي ګنټې تیرئ ته دې چې څه کوي والله والله الله ته پته د اوبو تبایو کې د صابونونو تبایو کې شیمپوانو تبایو کې هغه شوړه پکې راپد پته نه لګي چې دې سرسان پتی پتیلی مګي کڅنګ چل له مو تاسو پیری ویلي غسل خانه ته لاړئ. سنت طریقه دا ده واړه بول استنجا دا وکړه، نه بعد چاردام وکړه، چاردام نه بعد بیا درې پیری خولې ته واچو، درې پیری پوزې ته واچو. ټیم د سره نشتا، ټیم لګ دی، هلته کې خطبه در نشي دا بس موږ در نکیږي روانې په منډه نو بیا د کوم طریقه خیم بیا داسې کار وکړه، درې پیری خولې ته واچو، درې پیری پوزې ته واچو. یو کس مې تاسو کو د غسل فرایض و دی درې پیری خولې ته واچو چې مړی ترخه شي، درې پیری پوزې ته واچو چې پوزه ترخه شي. ما ته دا کوم خبره دا خو مستحب عمل دی، سنت عمل دی، کله وکړو ټیک ته کله ونه کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه منقول دادی چې درې پیری د خولې ته واچو خله به کنګاله روزه حالت خله به کنګاله روزه دې نیوی غړغړې بکې درې پیری و پوزې ته واچې دا نه چې مازغه په ځاله کنګال کې پوزې ته واچو بس تر دې درم ځای پورې لاړ بس خبره ختم. دا ودس چاردام نیت پکې او کا پزان اوبر واچو ځم کني یو پیر صابونو بیا پزان باندې به اوبر واچو بس تا غسل وشو دستې وشو. دین چې ځان ته څومره اسانه دومره آسان دي، چې ځان ته سوره ګرانه دوره ګران دي. همیشه تاسو ته یو خبره کوم چې الله رب العزت چې کله موسی علیه السلام ته فرمایل چې د خلکو ته وایا چې تاسو اپرکټی چې خپل پلار مړ کړو که تاسو واقعا یادې سوره بقره کې چې بس وا لالکا د غوا د پتون کې مړو کې مړی لې راواچو نو دی به تهلو وي چې زچا وجلې بنی اسرائیل د خو پتا و دی په کې هیلي باندې کولې وا څنګه پکار دا تورا کسبینا سرا زړه څنګه غټه وړه کچا اچای فرمای دا خبرې ترې په شروع کړې الله وتعالى حکم سخت ول چې کله هم یو مسلمان ته
د یوې مسلې د یو دین پته ولګي فورا عمل کوئ. اکثره خلک وایي چې استاد یاره جی کوم معارف ومنو د دو منو که ستا ومنو. عرض مې ورته یو خبره کوله ما چې ته ډاکټر له لاړ شي MBBS لا پېښور کې د ډبګرۍ ډکه د سمه کسابخانه ده یو له لاړ شي نو یو به ته یو پنډو لیکي ټیک ده بل له لاړ شي به ته دا د تجالي دوا نه لیکلي ورګه دا یو حال هغه پرېدن بیا درېم له لاړ شي به ته مړه ته جالي لیکل نو ته ماته دا وایې ته هلته کې نه کنفیوز کېږي دلته کې کنفیوز شي چې هلته کې ستا صحت سره لوبې ټوکې شروع وي ستا دغه سره ژوند سره لوبې ټوکې شروع وي نو خیر دی پای کې نه کنفیوز کېږي دلته کې ستا د طبیعت خلاف معمولي یو خبره وي او ته یې منم نه او ځان دپاره یو هیله یو بانه ګورې او دین بېزاره سړی د دین سره یې دومره شوق هم نه وي دا ځان دپاره یو بانه جوړوي دا خلک. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت انسان مسلمان هغه سړی خوښوي چې کم پاک سړی وي کم سړی پاک. حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې کله هم یو سړی په هر حال کې په اودس کې پاتې کېږي هر حال کې په اودس کې پاتې کېږي چې دا اودس پاتې کېږي فورا بیا اودس چا دام کوي وی الله رب العزت و د ټولو نه اوچت دولت په وته خاتمه په ایمان نصیب کوي خاتمه وته په څه نصیب کوي په ایمان به نصیب کوي د څومره غټ دولت دی تاسو خیال کړئ اکثر د خلکو زنګدن وي یا یو دم فورا مړ شي او نن سبا خو ډېره اسانه خبره ده زیره چې څنګه چل دی هارټ اټیک پې راغی اډو هغه کلمې ته پکې هم سم نه شي دا څه وجه ده نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد فرمایلی دی عن قریب زما په امت به یو داسې وخت راشي چې دی ته به فورا مرګ راځي د مرګ نه مخکې د توبې تو مهلت به ورته نه میلوي ټیک ټاک به یې په لاره به روان مخکې به دنه روان یو داسې حادثه به راشي اکسیډنټ به وشي بجلی تار به راپرېږدي بجلی به ونیسي ګاډی به ووایي بس یو بانه به ورته جوړه شي بس هغه بانې د وجې دی د دنیا نه لړ په سر ولګي څه چل دی لکه کومه کې دی هفته وشوه 15 ورځې وشوې 3 ورځې وشوې زه نو مورې 2 هفتې وشوې په کومه کې پروت دی هوش یې نه راځي هوش یې نه راځي وجه څه وجه ده دا د الله رب العزت په ده باندې چې د کوم اوبه دانه رزق یې ختم وي بس ختم تر څو پورې چې سلګۍ پاتې نو په کومه کې راولي تر څو پورې چې قدمونه پاتې قدمونه ورته خوراک سټاک پې بند وي تر څو پورې اوبه یې ختمې د ډاکټر د طرف ورته وي یاره دلته به ډایلایسس کوو دلته به اوبه نه ورکوئ قدرت ته ګوره چې تر څو پورې اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون چې کله د یو بنده اجل د یو څیز اجل راشي لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون نه به یو غړی یو سکند نه مخکې کېږي نه وروسته کېږي دا هوټل فیصله دوستانو عزیزانو ایمان کوم مضبوط دی د ځان دپاره د بل ځان دپاره نه د بل دپاره که بل ته په واز او نصیحت ولګو نو د زمانې حسن د زمانې علامه حسن بصري او د امام زین العابدین غوندې نصیحتونه شروع او که ځان ته په واز نصیحت او په عمل باندې شو بیا سودم تشین دی بس د خیر خیریت دوستانو عزیزانو داسې مه کوئ تاسو ته ښه پته ده چې تاسو نه مخکې کوم امتونه الله رب العزت تباه او برباد کړه په څه د وجې تورات هم شته زبور هم شته انجیل هم شته څومره صحایف دي تر نن ورځې پورې شته هغوی به څه کار کولو هغوی به په هغه کتابونو کې خپلو راهبانو ته خپلو مولیانو ته خپلو پادریانو ته پیسې ورکړي او ورته وایي چې دا ګرانه مسله د قرآن استاد چې دی کتاب نه وباسه دا اسانه پکې وردن نه کړه ای به دا کار کول خدای پاک څه چلو کو ورسره د پیغمبرانو په خولو یې پې لعنت راوورولو څه پیغمبرانو په خولو یې پې لعنت راغی وجه څه وجه وه هغوی د الله رب العزت په کلام کې تحریف کولو نن ما تا چې په خپل لیکلو کې که تحریف نه کوو زه باندې راځي په د خولې خو کوم که ناشکري خو کوو که نه هغه ناشکري داسې کې وي مړ زموږ د مسلمانانو نه خو هغه کافرانو هم ښه دي څه ښه دي کافرانو هم ښه دي چې کافر ته دې د ځان نه ښه ووایي نو دا خو د ځان له ایمان تباه او برباد که لاړې غرق شو الله رب العزت تا ته عقل درکړی دی دماغ یې درکړی دی
ډېر عظیمه سرمایه درکړې، ایمان یې درکړی دی، ټول نه اوچت دولت یې درکړی دی. او که د دغې دولت تا قدر ونه کو مسلمانه، تا د خپل ځان قدر ونه کو، نو ته بس لاړې تباه شوې، ختم دی بس. څنګه چې نن سبا تاسو ماشاءالله د اولاد ډېر ښکلی تربیت کوئ، په ټولو کې اعلی سکول کې داخله وئ، ټیک ته داخله کوئ، ټولو نه زیاتې پیسې ورکوئ ټیک ته، څه خبره نه. ټولو نه زیات بیمار شي اعلی ټریټمنټ په ښکلي هسپتال کې ورته کوئ، ټیک ته وکوئ، ورته مسله نشته. خو کم سے کم ټولو نه اعلی څیزونه هر څه ورکوئ، خو د ټول نه اعلی اخلاق نه ورکوو ماته اولاد. ځکه نن مشاهدې خبره زه ته دې لارې ته وځه چا سره خبرې کوو، که په میاشت کې پکې ماشوم راونه دانګل واړه واړه ماشومان به دوه مشران به خبرې کوي، کم سے کم مور پلار ورته دا ادب نه ښودلی چې بچې مشران خبرې کوي، په میاشت کې پکې څوک خبرې نه کوي. دا ادب یې ورته نه ښودلی چې په یو مجلس کې مشران کښېني، تا ته پکار دی چې لږ پاسه لږ طرف ته کښېني. نن سبا مونږ اولاد ته هر قسم فیسیلیټي ورکوو، خو د مشر د کشر د ادب د احترام د وقار په هغې لارې اډو تېرونه بلکل ورته ښایو نه. او څه وایو ورته مړه نه، خو الکترونیک میډیا ده، نن سبا خو داسې سوشل میډیا دور دی، خلک نن سبا په دې باندې څه کوي، نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی. دا خبره مې یاد ساتئ، که تاسو خپل اولاد ته په صحیح معنو کې تربیت ورنه کو، ادب احترام په لاره مبو نه کو، دغه اولاد به سبا چې لوی شي ستا مرۍ ته به لاس اچوي. دغه اولاد چې لوی شي بیا به ستا ادب احترام نه کوي، تا ته وایي ته څه کوې دلته کې، وځه شامه بېروزګاره کور کې ناست، که د باندې خپل ماشومان لامبئ، که د باندې خپل ماشومان لوبئ، که د باندې ګاډي لامبئ، که د باندې چوکیداري کوي، ستا صرف محض د هغوی په حیثیت کې د هغوی په نظر کې صرف د چوکیدار پاتې کېږي. دا مونږ لیدلي دي، دا مونږ کتلي دي، مونږ په دې معاشره کې پاتې کېږو، مونږ ته د هر څه پته ده. وجه څه وجه ده؟ د خپل د کمۍ کوتاهۍ، سهار لاړ شو ماښام ناوخته راځو، مور یې چې مور هم کور کار کوي، بچو ته یې د مکو سکو څوک وایي نه، که د تربیت په حوالې سره یې صفر بلکل. بچي نه یې تپوس کړی بچی تا نن لمونځ کړی دی، بچی تا نن تلاوت کړی دی، بچی ته نن الله ته ولاړې، د الله ته فریاد کړی دی. بالغ بچی به په کور کې پروت وي، نه به دې سهار لمونځ ته راتلی شي، نه بچي ته خو مجال شته که څه ورته ویلی شي. دوستانو عزیزانو، دا کمې کوتاهۍ په دې معاشره کې موجود دی، که دا مې د ځان نن ونه ایستو نو ځان د تباهۍ طرف ته روان یو، ټول تباهۍ طرف ته روان یو. هر سړی هغه ما ته یو کس راغلی، استاد چې قیامت نږدې دی، ما یو بلکل نږدې دی، وایي ستا غوندې بې اودسه چې سهار اوږده پراته وي، نو خود بیا قیامت په هر من قیامت. دوستانو عزیزانو، عرض مې دا کولو چې الله رب العزت ته وخت درکړی دی، هر څیز یې درته درکړی، که یو نعمت صرف د ساه په اخیستو په نعمت درنه تپوس شروع شو، قسم دی والله بالله تالله که یو قسم جواب ورکړه چې پروردګار ته ماته دومره غټ نعمت راکړی. دا اوس کرونا راغلی، یو اکسیجن سلنډر به په څو خرڅېده، چاته پته شته؟ په زرګونو روپو یو سلنډر و. او دغه رنګ الله رب العزت تا ته د دنیا نعمتونه درکړي، د دنیا عرض یې درکړي، حکم عام ژوند یې درته درکړی. لاړ شئ بار ملکونو ته، هلته کې ټول خلک په روټین باندې ژوند تېروي، په روټین سره هلته کې صحیح ورته خپل وخت خپل ډیوټۍ خپل کار ته ځي او راځي، ټایم هلته کې چا سره شته نه. هلته کې خوب دپاره په ګنټو باندې خوب کوي، په ګنټو 6 ګنټې 7 ګنټې دا خوب ټایم دی. داسې کولاو ژوند خو نه تېروي، دا دلته کې چې څنګه تېروي، دلته کې راځي په قسم دې تپوس ته وکړه چې دلته کې ته څه دپاره راځې، هغه ته ازاد ژوند تېرولو دپاره. دلته کې یو کم کسان پاتې کېږي، انسان دی ان الانسان لکفور مبین، بېشکه انسان ډېر ناشکره دی، دی چې په کم ځای کې پاتې کېږي د هر هغې نعمت ته شکري به کوي چې کوم په رب په ده باندې کوي. لاړ شئ تپوس وکړئ چا چې اولاد نه وي، ورپسې سترګې سپینې شي، پروردګاره اولاد راکړې، ستا فرمانبرداره، ستا مطیع، ستا تابعدار به جوړو. چا چې اولاد شي هغه دقسې کلاو خوشي تشي پرېښودې، کلاو خرو په شان بس ګرځي، پروا یې نه. کور ته لاړ شي پلار ته وایي پیسې راکړه، مور ته وایي پیسې راکړه، که بهر هغه نشه کوي، که تماشه کوي، که جواري کوي، کار څه کوي، بس خیر خیریت دی بس. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت موږ تاسو ته په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.